السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په واقع سره کوي ما نن د زړه نه خوشحاله یم، یعنی د هر یو افغان یو ستر ارمان دا دی چې د افغانستان اوبه مهار شي. د افغانستان د آبادۍ او د سرسبزۍ اتل ډاکټر ناکامورا چې ظالمانو برحمانه ووژه، دا د افغانستان د آبادۍ سمبول دی. کله چې ډاکټر ناکامورا نوم موږ واخلو زموږ ذهن ته د کونړ سیند لاړ شي او د افغانستان د اوبو مهار لاړ شي. ډاکټر ناکامورا هغه څوک و چې د کونړ سیند نه یو ستر نیر راجي کو. دوهمه هڅه یې کړې ده د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د کوټ تنګې چې کوم دلته اوبه دي د دې څخه یې په یو ستر نیر باندې ماشاءالله شروع کړې ده او دا نیر به همدغسې ښکته ځي. موږ د نیر هغه بیخي هغه صفري نقطې ته راغلي چې د کوم ځای څخه یې آغاز شوی دی، کارونه پرې روان دي، خو بیا هم په دغه نیر کې چې دي اوبه پورته شوي دي. راځئ په دې ویډیو کې موږ په تاسو باندې همدا ګورو چې دې نیر باندې څومره ځمکې خړوبې شوي دي، فلحال څومره نیلګي ورباندې کرل شوي دي او دا به کوم ځای ته ځي. دا نیر د دې څخه شروع شوی دی د کوټ د تنګي څخه او بیا بالاخره په یو غونډۍ باندې خېجولی دی بره چې اخوا په زرګونه نه بلکې په لکونه جریبه شاړه ځمکه ده. دا تورې تیږې، دا خړې خاورې، دا خړې غونډۍ، دا به انشاءالله تعالی د دې نیر د برکته په شنو غونډو باندې بدلیږي، په شنه ساحه باندې وبدلیږي. دا د هر یو افغان یو ستر ارمان دی چې د افغانستان اوبه مهار شي. نو زه نن چې کله مې دا کار ولیده په هغه چا باندې مې ډېر افسوس وکړ چې ډاکټر ناکامورا یې وژلی دی بېرحمانه. د دې هیڅ ګناه نه و، یوازینۍ ګناه دا وه چې د افغانستان آبادي یا افغانستان یې آباده و. په تاریخ کې چې هر چا د افغانستان د آبادۍ دپاره یو قدم پورته کړی دی هغه یا وژل شوی دی او یا د دې وطن څخه شړل شوی دی. خو خوشبختانه که ډاکټر ناکامورا ووژل شو خو د هغې فکر ونه وژل شو، هماغه د پیمس موسسه او د هغې لور اوس یو بل ستر نیر را شروع کړی دی. انشاءالله تعالی د نیر په اوږدو کې به ځو، دلته چې څومره آبادیانې شوي دي، څومره ترکیانې راغلي دي، څومره ځمکې به خړوبېږي، د خلکو سره به هم خبرې کوو او دا کار به هم ګورو تر اخره پورې چې هر سر ته ورسېدو. نو زموږ سره اوسئ، که دې خوا ته بیا وګورو دا نو د کوټ تنګی دی. بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم. بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی جوړوم. آباد باشي زخمی زخمی ویران افغانستان بیا دی جوړوم. بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بیا دی. نو دغه حکم نیر چې ګورې بالاخره موږ تاسو ته ویل چې دی د غونډۍ سر ته جګ کړی دی. دا نیر دی او تاسو راځئ دې خوا ته وګورئ چې دی څومره بره راخېجولی دی. دې خوا راشه ته مومن صاحب، که دا کورونه په کیمره کې راواغځل شي نو دا لاندې کورونه ډېر واړه واړه ښکاري، یعنې دی ډېر پورته راخېجولی دی. لاندې دا کورونه او دا پټي او دا ځمکې الحمدلله چې دغه خړه غونډۍ دا به انشاءالله تعالی یو ځل بیا وایم چې دا په یو شنې غونډۍ باندې یو سرسبزه غونډۍ باندې یو آبادې غونډۍ باندې به بدلیږي. نو زه داسې مخکې ځو دې نیر باندې دلته تاسو وګورئ ډېر ځای جګې خېجول، بالاخره د غونډۍ سر ته ختلی دی. بیا دا نو دومره یوه دشته ده چې د درې ولسوالو څخه تېره شوې ده، د تور راغه سیمه ورته د هسکې مینې، د کوټ او د رودات ولسوالۍ بالاخره کابل کیم سره لګېدلې ده. د دې نه تر کابل کیمه پورې دغه ساحه نو دا بیخي ډېره زیاته راځي، اغېزې پورې رسېدلې ده او د غره سر ته یې راخېجولي دي اوبه. فقط که غواړئ چې د افغانستان دشمنان وسېزئ، ویې ځوروئ، دا ویډیو شیر کړئ چې تر څو ویې ګوري. مخکې ځو د نن نه 10 کاله مخکې به و داسې فکر دې کوو چې د کوټ تنګي دغه سیلاونه، دغه اوبه چې روانې دي ځمکې زمونږ وړي او ګټه چې دی بیا بل چاته رسېږي، داسې فکر دې کړی چې د دې څخه به دغسې یو نیر دی خړې غونډۍ ته به خېږي او بیا به دلته ونې کرل کېږي او داسې فکر د کله ذهن کې راغلی او چې داسې ډېره بخښنه غواړو. په یو وخت کې داسې و چې دا خلکو بیله چې دلته پیپونه تېروو، داسې کوو هغسې کوو،
او سر مې یو 15 کاله مخکې زه په خپله ورسره وم ښه چې رنګونه منګونه ما چلو خو څه ونه کړل ښه هغه لکه یو خیل و که ناست یو خوب لیده و بیا چې دا خلک را پیدا شو دا د نامراد ډله او دا لورې را پیدا شوه او دوی پسې منډه ترړې د کم سپین ږیرو بس منډه ترړې شروع کړي نو به ډېر خوشبین شو او چې دا کار خدا پاک ډېر په ترقۍ باندې ورساو او تقریبا د دې یو کالو شو چې دا پروژه چې زیاته تصمیل شو بوټي موټي او بس هر څه پکې روښانه شو ښه بوټي هم کرل شوي دي ګلان هم کرل شوي دي داسې هم پوه کړه چې دا نیر کم سر ته ختلی دی بلاکوټ ورته وایي بلاکوټ هغه سر ته بس تقریبا 4,380 متره لاره ده دا لارې وهلې ده او دا لارې په دې غونډۍ کې وهلې ده بلکې دا اوبه په بره ختلي دي بره ختلي دا چې کوم وخت چې موږ دا سر یې کوله زه په خپله ورسره وم دا دغه به نه ښکاره کېده په دې کمرو کې به یو بل ته به سر اشارې کولې او هغه نشان به یې ورکاو چې په دې ځای کې به دا هغه ولاړ دی یعنې دومره سختې تنګسي او تکلیفونه یعنې دې خلکو موږ سره تېرې کړې دغه تېر کړو انشاءالله تعالی نو بس هغه خبره چې د زورورو اوبه په بره خېږي د افغانانو اوبه په بره وختې د خیره سره مهار شوې مهار شوې بالکل بس ملک ټول ورباندې انشاءالله چې خړو به وشي څومره مزدورانو پکې کار وکړ په دې یو کال 2,500 مزدورانو پکې زیات او کم کار کاوه ښه نو بس موږ داسې مخکې ځو د خیره سره دا نیر د کیمرې په سترګه باندې د خپلو هیوادوالو ته هغه هیوادوالو ته چې د آبادۍ او ترقۍ په کارونو باندې خوشحالېږي انشاءالله تعالی دا ویډیو به ګوري او دا به خوښوي او زړه به یې خوشحالېږي تاسو د خدای عزتمن کا او خلا مرکل راوله چې زمونږ دې غریبو تاسو حال واخیسته او دا زمونږ دغه غږ هم دې دنیا ته ښکاره کړ انشاءالله دې باندې موږ تاسو ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه زه په دې باندې مې پوه کړه چې په دې غره سر کې دا نیر ګوري دا ابتکار ګوري دا ترقي ګوري په زړه دې څه راوګرځېدل دا پار هیواد کې چې دا وګړي ژوند کوي د هیواد لپاره اتمن یوه نظریه لري فکر لري یا ارمان لري لکه ارمان لري او زمونږ د 100% خلکو په افغانستان کې چې کوم وګړي اوسېږي او افغانان دي د هغو شاید 2 هیلې وي او ارمانونه چې د هغې د جملې نه یو ارمان زمونږ د خلکو الحمدلله پوره شوی دی چې هغه امن دی بالکل واقعیت خبره ده دا هغه ارمان دی چې دې ته به موږ نرو او ښځو د افغانستان وګړو په لمونځونو کې دعا کړي چې یا الله موږ دې په ولږه یو خو چې زموږ په دې وطن کې امن وي بالکل او د هغې امن نه الله تعالی موږ برخمن کړي چې موږ الحمدلله واقعیت خبره یعنې دغه امن چې و د هغې دردمنې مور غږ و چې د هغې بچی شهید شوی خو هغې بیا هم امن غوښته هغه دردمن سپین ږیری پلار چې ځوان زوی د لاسه ورکړی و خو د هغې غټ ارمان دا و چې امن ناشي چې نور ځوانان موږ د لاسه ورنکو نور پلاران هغه خور چې بیروره شوې ده او دردمنه شوې د هغې هم دا غږ و چیرې په دې وطن کې امن نشي یعنې هغه ارمان زموږ خو دغه دی پوره شوی الحمدلله هغه پوره شوی دی دا به د هر افغان هیله وي چې زموږ د وطن اوبه دا مهار کړو نو زموږ د وطن د اوبو د مهار لپاره هم الحمدلله هلې ځلې روانې دي او داسې هلې ځلې چې دا اوس زه کومې سیمې ته چې موږ راغلي یو که یې هغې سر ته لاړ شي او که یې پاس سر ته لاړ شي یعنې عقل یو قسم ته تغییر کوي چې دا کم ناممکنه اوبه پاس راختلي دي یعنې یو ناممکن کار په دغه ځای کې ممکن شوی دی او د اوبه راختلي دي بالکل ولې د دې اوبو مهار بیا هم صلح او امن ته ضرورت لري که چیرته امن نه وای دا اوبو دپاره به پلان وای خو ولې د دې پلان تطبیق نه دا کار سر ته نه رسېده اوس چې امن راغلی دی الحمدلله هغه ناممکنه کار الله تعالی پوره کړو نو زموږ د افغانانو 2 هیلې وي چې د هغې د جملې نه یوی امن و چې الحمدلله هغه پوره شوی او دویم هغه اوبه چې زموږ کورونه وړي او نفع نورو خلکو ته رسېږي د هغې اوبو مهار کول خپلو دشتو لپاره چې دا په سبا موږ یا زموږ بچیان رالوی کېږي او دا دښتې ورته شي سرسبزه شنې نو دا به زموږ لپاره زموږ د بچو لپاره دا یو بل افتخاري نو بس هغه که دغه اوبه دي او که د کونړ د سیند اوبه دي دا ډېرې په خفګان باندې به روانې وي یعنې هره ورځ به د اوبو موږ ته پیغورونه راکول چې افغانانو یعنې موږ ته د یو بېغیرتۍ پیغور ده الحمدلله دغه دی دغه ستر نیر دا راپورته کېږي د امن برکت دی همدغه رقم ته که نور دغه نورې اوبه هم چې مهارېږي نو د امن ته ضرورت لره امن ناغلی دی اوس دویم کار زموږ د اوبو مهار پاتې دی راځئ ګرځو چې دا نیر مخکې نور څومره غځېدلی دی د نورو ملګرو سره هم خبرې کوو دا هم ګورو نو موږ سره د لیدونکي وسي او چې تر څو دا نیر نور وګورو ما وختي ویلې
چې نه یوازې دا چې دا نیر په زرګونه جري به ځمکه خړوبئ تاسو په الله تعالی باندې یقین وکئ چې لاندې 1000 متره خو لاندې د غره په سر کې موږ بره ولاړ یو دلته ماشاءالله دا شنې ونې یعنې دغه خړې غونډۍ په شنو غونډۍ باندې د دې نیر د برکته اوبه کېږي نه یوازې دا چې زمونږ د غره په سر کې دغه ونې کرل شوي دي د اهمیت دی دې تر څنګ دغه ځمکه ورسره خړوبېږي برحاله زمونږ دغلته یو دوه ورونه ځوانان د همدې نیر د برکته په دې باندې یقیني یم چې دو ماښام د خپل بچو ته چې د حلاله روزي وړي وروره ستړی مه شي جوړ تازه تکړه لږ رانږدې شه راځه لږې خبرې به سره وکړو او د ونو ته به اوبه مچو څومره ونې په دغه نیر باندې اوس فلحال په دې پروژه کې چې دي نال شوي دي یاره داسې به وي چې یو 30-40 ونې به نال شوي 40,000 ونې په تېر کال کې نال شوي دي لاس میاشتو او ستاسو دنده سره تاسو چې شی مخ ته وړئ طبعا اوس خو دغه د اوبه ضرورت یې هلته موږ ځو کله پرشه چو کله ډیګی کې کار کوو کله خشکارۍ کې کار کوو کله دا ونې اوبه کړو ښه څومره ځوانان په دې کې مصروفه دي په کار باندې یو ټیم کې 180 نفر مصروف دي اوس راکم شوي اوس 20 نفر ښه اوس 20 نفر تا ته د ورځې څو روپۍ مزدوري درکوي له 3,500 3,500 افغانۍ ته د ورځې اخلي د دې نه مخکې دې څه کار وکړه نه دې نه مخکې مې ډریوري کوله ګاډی مې چلاو ښه اوس په دې پروژه کې مصروفه یې داسې ووایه دې زموږ دې لیدونکو ته وښیه چې لاندې دا خوړ او دا ځمکه څومره لاندې څومره جګې دا ونې کرل شوي 1000 متره پرخ به لري لا زیات د غره په سر کې دغه دی اوس الحمدلله موږ دا ډېر غټ ډاک دی دې هغه څوک چې د جاپان نه راغلی دی دومره احساس ورسره دی چې موږ ته د غره په سر کې ونې کرلي دي افسوس په هغه خاین باندې چې ډاکټر ناکاموری یې وژلی نن به هغه خپل ضمیر ته څومره ملامتی د وطن سره څومره خیانت وکړه د آبادۍ یو اتل د آبادۍ یو قهرمان چې د افغانستان په تاریخ کې دغومره ستر خدمتونه چا نه دي کړي دا دی اوس مړ دی د هماغه هغې دغه موسسه د هغې دا لور چلی او دا د الحمدلله چې موږ یو ځل بې د دې شاهدان شو چې یو ستر نیرې یو سترې وچې دښتې ته راجګ کړی دی دا ډېر ښکلی کار وشو پیسې ښه په ځای ولګېدې اخوا دېخوا نه شو ډېر غټ کار وشو نو کار خو به ګورو انشاءالله تعالی مخکې نور هم ځو او ډېره زیاته مننه نو بس ونې خو ماشاءالله نو ښې راشنې شوي دي دا نور بیا دې جوړوم آباد بشي زخمي ویران افغانستان بیا دې جوړوم بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان بیا دې جوړوم بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان بیا دې جوړوم چې جنگ نوي او ژوند وي د خوښۍ په لر او بر کې چې جنگ نوي او ژوند وي د خوښۍ په لر او بر کې هشام زرقاوي کړم هشام زرقاوي کړم دغه ارمان افغانستان دا هغه ځای دی کوم سفر چې موږ تاسو سهار پیل کړو بالکل او تللی وو هغه کوم ځای چې هدف وو او بیرته د هغې هدف لپاره چې څه شوي وو هغه هدف او مرکزیت دا دی زموږ لیدونکو ته په ویډیو کې دا سفر ډېر لنډ ښکاري مومنصف خو موږ ډېر اوږد سفر وکړو صرف موږ ویل چې زیاتره افغانان دا ارمان لري هر چا همدغه ارمان وختیم پې موږ دا خبره وکړو چې دا اوبه څنګه مهار کړو نو دغه اوبه موږ د کیمرې په سترګه باندې یوه هڅه وکړه چې دوی ته ښکاره کړو دغه هغه مرکزي نقطه ده نو مومن صاحب په دې پکې واورو چې عادل خانه ونې بوټي خاورې او ګلونه مې وطن دی دا ونې بوټي خاورې او ګلونه مې وطن دی دا غرونه مې هډوکي دي دا خاوره مې بدن واه ډېر ښکلی واقعیت چې غر دی مړه اوبه راغلي خدا وګورې دا به ټول بس خړوبه کېږي دا به انشاءالله تعالی خړوبه کېږي هغه احساساتي کېږم چې احساساتي شوي خو هغه د ځواب صاحب یو شعر دی وطنه ته مې مورې ته مې پلار ته مې بابای وطنه ته زمای او نور ته زمای تاریخونه د ژوند دي بچی دي میړنې دي وطن نه د روسي نه د چین نه امریکایي وطن ته زمای نو دا وطن زمونږ دی دا د وروره دا روس او امریکا او چین او دا ټول به راځي بیرته به تښتي خو انشاءالله تعالی دا وطن به موږ ځان ته آبادو دا به آبادو او دا به انشاءالله تعالی شین کوو نو بالاخره ما چې کومه دشته یادوله چې الحمدلله دا نیر ورته راختلی دی هغه دغه دشته د مدیر صاحب
هغه کومه سیمه چې موږ تاسو ته ښکاري که نه دا د کابل کیم سیمه ده یعنی ما وختي مې ویل چې د درې ولسوالو څخه تېرېږي دغه دشت همداسې سپینه اوار او پسته ځمکه ده دلته هغوی ډګر هم جوړېږي باغونه هم جوړېږي هر څه جوړېږي یعنی د درې ولسوالو چې تېر شوي تقریبا 50-60 کیلومتره ساحه ده داسې چې وګورو دا ونې سي په نظر باندې راځي نه خو لیدونکي دې به داسې فرض کړي چې انشاءالله تعالی دې نه به دغه ساحه مکمل شنه به شي خړوبه به شي او سرسبزه به شي نو ډېره زیاته مننه که ویډیو م خوښه شوي او د افغانستان هغه خلک چې افغانستان دپاره بد نیت لري دا ویډیو شیر کړي چې پې وسوځېږي او الحمدلله به دا زموږ وطن دی دا به ابادېږي راشین کېږي به او زرغونېږي به ډېره زیاته